دا کښاني د یو ښځې او 5 عاشقانو ده. یو داسې ښځه چې د کمې عقل او چالاکي دومره وه چې قاضي، پولس، ترکاڼ او دې پورې چې باچا او وزیر یې هم په خپل جال کې ګیر کړل. د یو مالداره خاندان یو رئیسې ښځې واده یو تاجر سره وشي. تاجر په ځنګل کې د ښکار کولو شوقي و. یو ورځ هغه تاجر چېرته په سفر لاړ شي، څه میاشتې تېرې شي خو څه خبر یې را نشي چې تاجر څه شو. د یوازیوالي وجې د هغې ښځې زړه کمزوری شوی او د ښار یو د ښکلي ځوان په محبت کې ګرفتاره شوې او هغه ځوان هم ښځې سره محبت چالو کړی. یو ورځ د هغه ځوان چا سره جګړه وشي، د هغې وجې نه قاضي هغه له 2 میاشتې قید ورکړي. پولس هغه ځوان جیل ته بوځي چې دا خبره ښځه واوري. داسې تړپ پاڅي او یو ښکلې جامې واچوي او خوشبو ولګوي او سیده د پولیس چوکۍ ته لاړه شي او په نرمه لهجه ورته ووایي: جناب، تاسو چې دا کوم ځوان ګیر کړی دا زما رور دی او بې قصوره دی، مهرباني وکړئ دا رها کړئ. چې د پولس په هغې ښځې نظر ولګېد، په یو نظر یې پرې زړه بېل و او ښځې ته یې وویل: زما کور ته راشه، زه به پخپله ستا رور رها کړم. ښځه پوه شوه چې د پولس ارادې خو څه ښه نه ښکاري. ښځې په خندا پولس ته وویل: خو اجازه دي نو ته زموږ کور ته راشه، هلته به ارام سره خبره وکړو. پولس فوراً رضا شو. هغه ښځه اوس قاضي له لاړه شي او قاضي ته هم حقه شان فریاد وکړي چې څنګه یې پولس ته فریاد کړی و. قاضي د هغې په حسن مین شو او ورته یې وویل: ته زما کور کې پاتې شه، زه پولس ته خبر رسوم. ښځې ورته په نرمۍ سره وویل: قاضي صاحب، خو تاسو زما کور ته راشئ نو هلته به اطمینان سره خبرې وکړو. قاضي چې دا خبره واورېده ډېر خوشحاله شو. د ښځې نه د ورتلو ټایم او د کور پته ولیکله. بیا ښځه د وزیر خواله لاړه شي او بیا د باچا خواله چې هلته به راته انصاف میلاو شي. خو هغوی دواړه تیم حقه ډیمانډ وکړي چې کوم چې قاضي او پولس کړی. ښځه په چالاکتوب هغوی دواړو تم حقه خبره وکړي کومه چې قاضي او پولیس ته کړې وه. هغوی دواړه په خپل جال کې ګیر کړي او هلته نه د یو ترکاڼ خواله لاړه شي او د یو خاص المارۍ جوړولو دپاره ورته حکم وکړي. یو داسې المارۍ کومې کې چې 5 خانې وي. ترکاڼ هم د هغې د ښکلیوالي نه متاثره شي او ښځې ته وایي: خو تا زما خبره ومنله، دا المارۍ به تاله په تحفه کې درکړم. ښځه په خندا شوه او ورته یې وویل: ټیک ده. هغې 5 واړو ته چې کومه ورځ او کوم ټایم ښودلی و، په حقه ورځ ښځې یو بهترینې او یو ښکلې کپړې واچولې او د ګلونو نه یې غوړ سینګار کو. د ټولو نه مخکې قاضي راغلی او د ښځې خواته جوخت کېناستو. ښځې له د ځوان د راخلاصېدو په کاغذ دستخط وکړو. ښځه فوراً موسکۍ شوه او ویې: ته لږې کپړې بدلې که، زه چای راوړم. قاضي اوس کپړې بدلولې چې چا دروازه ووهله. ښځې زړه کې وویل چې چانس جوړ شو او په یاره یې قاضي ته وویل: دا زما خاوند دی. قاضي پریشانه شو چې دا څه وشو. ښځې قاضي د المارۍ لومړنۍ خانه کې بند کو. بیا ښځه دروازې له لاړه چې دروازه یې کلاو کړه. هغه پولس و. پولس سره هم حقه کار وشو. کوم کار چې قاضي سره شوی و هغه هم په دقه چالاکتوب د المارۍ په 2مه خانه کې بند کو. بیا وزیر راغلی، هغه هم په دقه چالاکتوب 3مې خانه کې بند کو. او بیا بادشاه راغلی، هغه هم په دقه شان په 4مه خانه کې بند کو. 4 واړه په دقه چالاکتوب ګیر کړل.
اخر ترکان راغلې ښځې ورته وې د المارۍ پنځمه خانه ورکوټې ده دې لږ وګوره چې ترکاڼ څنګه ور دننه شو. ښځې هغم المارۍ کې بند کو. په دقه چالاکتوب ښځې پنځه واڼه المارۍ کې بند کړل چې کم یو کس به راتلو هغه ته یې د 15 منټه لیټ ټیم ښولی و. هر یو به یو بل پسې را روان و او ښځې به دقه چالاکتوب کو او په دقه چالاکتوب به یې المارۍ کې بندول. بیا ښځه سیده جیل ته لاړه شي د قاضي لیکلی شوې حکمنامې باندې خپل عشق رخا کي او همیشه دپاره دواړه بل ښار ته لاړ شي او بل طرف ته المارۍ کې بند 15 واڼه عاشقان د ولږې او د تندې نه غړپېدل. 3 ورځو نه د دوی چغې د کلي خلکو اورېدې خو څوک د یرې نه دې کور ته نه ورتلل. چا به وې دې کور کې جنات دي او چا به څه وې او چا به څه. 3 ورځې پس یو ملا ته پته ولګېده هغه همت وکړو او کور ته ورغلې. 15 واڼه عاشقان یې قاضي، پولس، وزیر، بادشاه او ترکاڼ یې د المارۍ د قید نه راخلاص کړل چې ټولو یو بل ولیدل. د شرم د لاسه یې سترګې ښکته وې. باچا ووی دې ښځې موږ له سبق راکو طاقت او پیسه خلک ړندی خو یو هوښیاره ښځه ټول سلطنت ړقولی شي او دا کښاني په دې ځای ختمه شي. د دې کښانۍ نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې پردۍ مور خور ته په بد نظر مه ګورئ کنې تاسو بم الله داسې ګیر کي چې چرته به چا سره د سترګو میلاوولو نه وی. بس ملګرو خو ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. میلاویږو به په نوي ویډیو کې. د الله په امان.